نبی علیہ السلام ته صحابي وی غریبی ما بس چې کور ته ننوځي جو بسم سلام ورچوه بیا سورۃ الاخلاص تلاوت کوه. وی صحیح ده. څه ورځې پس راغی وی د الله حبیب دومره مالدار شوم چې الله را سره ګاونډیان مالدار کړل. دی کې الله الصمد دی کنه. الله د ټولي دنیا نه بې حاجت دی. الله مام دسی د مخلوق نه بې حاجت کې څنګه چې ته بې حاجت دی. نو دا وایا الله الصمد. او خصوصا چې کم کسان د یو ملک نشنلټي حاصلول غواړي چې ما ته د دې ملک نشنلټي میلو شوی کارډ میلو شوی هغې کې مشکلات دي. الله الصمد الله الصمد 1,25,000 پیری دی دا وایي دغه ملک نشنلټي به الله ورکړي. الله الصمد د صمد معنا دا ده کنه دی وجه چې د چا نوم عبدالصمد نو دته صمد مه وایې دا ډېره ګناه ده کنه. صمد معنا دا ده چې ټول پټول مخلوق په هر څه کې دته محتاج یو دی هیڅ چاته نه محتاج. د صمد دا معنا نو دا ته مخلوق ته وایې ای صمده نه عبدالصمد وایې. صمد نوم چاته ویل دا ګناه ده. نو سبحانه د الله ذات ډیر پاک دی. تاسو الله لونه ثابتوي واذا بشر احدهم بالانثى حال دا دی چې کله زیرې ورکړلی چې دی ته په لور سره ظل وجهه مسودا وګرځي مخ د تکتو په خپله چې د لور زیرې واوري څه دی خیالي وهو کظیم او د غصې نه ډکي ډک. دا الله وایي قرآن کې وایي دا به دې کړي که نه مخې تک تور شي او د غصې نه ډک شي. دا د مشرکینو یو بد خوی و بد نن دا په مسلمانانو کې پروت دی. مسلمانان لور به شوي چاته به پته نه وي ته بس به وایي بس لور مې شوې ده نه څه چل لور مې شوې ده نه چې زوی وشي نو ملک په خبر کې ملک په خبر کې بس لور مې شوې ده نو. او دا د دې زنانو یو بد عادت دی بد عادت. وی لور وشولنو یو بلا بل سیوا شو یو بلا را کر بل سیوا یقین وکړه چې دا زنانه وای. دا خو تاسو د مشرکینو اقوال دا مشرکینو وی مشرکینو دا خو د مشرکینو خبرې دي. په دې تاسو کپله رسئ. د مور څومره لوی مقام دی. دا مور د چا نه رغېږي د لور نه رغېږي که نه. دا نن چې ستا مور ده دا لور وه که نه وه. نن چې تا ته د مور سوری میلو دی دا د لور په شکل کې و. دا نن لور ده سبا به دا موري مور چې لور نه مور به د کوم ځای نه راشي. دا ډېر بدخوی دی. الله چې په قرآن کې د اولاد ذکر کړی دی نو انسا الله مؤنث په مذکر مخ کې کړی. الله چې د اولاد ذکر کوي نو د لور ذکر یې اول کړی دی. دیو جن علما وایي